کریم ملګری د کروز قمندان چېرته روان دی؟ څه شی ورسره دي؟ کروز قمندانه چېرته روان یې؟ داسې نه وي چې د ښکري او چپې زمانه د قیمتي شیان چور کړي. ودرېږئ چې ما ته رانږدې نه شئ، ما سره قیمتي شیان دي. کیدای شي ښکاري کوم قیمتي سامان ورسره وي، سره زر کوم پلان به ورته جوړ کړو. چپې دا مې څه وکړل؟ دا مې خو زما پیسې لاړې وې ډېرې. چپې دا څه و؟ ښکاري دا خو سبزي ده، ما ویل که کوم سره زر دي. ښکري دا سره زر نه دي، خو د سرو زرو په بیه خرڅېږي. تاسو دواړه راشئ چې زه مې اوس پرې پوه کړم. دغه پیاز مخکې په پنځه کلدارې وه، اوس په 40 افغانۍ خرڅېږي. دغه ټینډه مخکې په 2 کلدارې وه، اوس په 10 افغانۍ خرڅېږي. دغه کچالو مخکې په 2.5 وه، اوس په 10 افغانۍ خرڅېږي. دغه بودرنګ مخکې په 2.5 کلدارې وه، اوس په 15 افغانۍ خرڅېږي. دغه ګندنه مخکې په 15 کلدارې وه، اوس په 10 افغانۍ خرڅېږي. دا بنجو مخکې کیلو یې په 50 کلدارې وه، اوس کیلو یې په 80 افغانۍ دی. اوس تاسو قضاوت وکړئ چې دا سره زر دی او که نه. کروز قمندانه بخښنه غواړو، موږ هوی که سره زر دی، دا خو هم د سرو زرو نه کم نه دي. تاسو دواړه راشئ چې د خلکو ته یو پیغام وړاندې کړو. ګرانو افغانانو، تاسو نه هیله کېږي چې شیان په جګ ریټ او قیمت سره خرڅ نه کړئ، ځکه چې رمضان میاشت روانه ده. په دغه کې ډېر خلک شته دي غریبان چې هغه د دغو شیانو قیمت نشي پرې کولی، او نو له تاسو څخه هیله کېږي چې د غریبانو سره کومک وکړئ. او مالداره چې دي، مالداره خو خامخا یې اخلي، ځکه چې لاندې د رسای ورته لرلی شي. غریبان نشي کولی چې دغه سامان واخلي، او نو غریبانو ته ډېرې ستونزې پېښېږي. د تاسو څخه هیله کېږي چې غریبانو څخه ګټه ونه کړئ. نو مالداره خو د دغه قیمت پرې کولی شي. د دولت څخه مې هیله کېږي چې د ټولو غریبانو سره مرسته وکړي. غریب خو هسې تباه دی، ځکه چې یو طرف کورونا وایروس او بل طرف د رمضان میاشت راغله، او بل طرف ته قیمتي شوه، او افغانیو خلکو ته معدې ور خرابې کړې. زما نوم چې دی ښاغلی ګلولي دی، او تخلص مې چې دی کروز قمندان. نو په څنګ کې را سره ملګري چې دي یو ښکري او بل چپې. زموږ نورې ویډیوګانې له دې چینل څخه ترلاسه کولی شئ، او تاسو یې سبسکرایب کړئ.